د افغانستان کرکټ مافیایي لوبډله به په شل اوریزو سیالیو کې بری راوړي یا نه؟ ملګرو دغه مطلب خبریال ډاټ کام ویبسایټ خپور کړی دی چې ځینو مهمو نکتو ته اشاره پکې شوې ده، نو تاسو هم د دغه مطلب یا د دغه خبر تر پای اورېدو ته رابولم. نو مخکې له دې چې ټول مطلب درته خپور کړم یا خبر درکړم، همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نن ماښام 6 بجې د افغانستان مافیایي لوبډله د ویسټ انډیز خلاف د 3 شل اوریزو سیالیو لوبلړی پیلوي چې تر دې وړاندې په 53 اوریزو سیالیو کې په پرله پسې توګه ماتې منلې او افغانستان یې په ټوله کې له 14 پرله پسې ماتې سره مخ کړ چې په نړیواله کچه یې وخوړه. موږ هم داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې د نننۍ لوبې لپاره د لوبډلې مرستیال لوبډلمشر اصغر افغان یو ځل بیا غواړي چې په خپل ورور کریم جنت ته د نور ملګرو لوبغاړو سره یو ځای په لوبډله کې ځای ورکړي. دغه راز لوبډلمشر رشید خان او محمد نبی هم په دې بوخت دي چې په نننۍ لوبه کې څه ډول خپلو ملګرو او هغه چاته ځای ورکړي چې د مافیا غړي دي چې د دوی په خوښه لوبې ترسره کوي، نه د افغانستان لپاره. خلک وایي د ویسټ انډیز خلاف د 3 واړو فارمټونو سیالیو لپاره جوړې شوې لوبډلې هم د روابطو په اساس ټاکل شوي دي، نه د وړتیا او اړتیا په اساس چې پایلې یې موږ په 3 مسلسلو ماتو سره ولیدلې چې له امله یې د افغانستان نوم ته لوی زیان واوښت. افغانستان د ویسټ انډیز خلاف په لومړیو یو ورځنیو لوبه کې د 7 ویکټو په توفیر ماتې ومنله. دغه راز د دوهمه سیالي کې د 40 منډو په توفیر بایلوده چې له دغو 2 ماتو وروسته یې دریمه سیالي هم د 5 ویکټو په توفیر بایلوده چې د دې ماتې سره د مسلسلو ماتو په ریکارډ کې افغانستان د خپل پرله پسې ماتې تر 12 پورې ورسولې. د افغانستان د غوروي کمیټې له لوري د ویسټ انډیز خلاف د سفر وړاندې د لوبډلو په انتخاب کې نسم سلیکشن شوی و چې له همدې کبله یې پرله پسې ماتې وخوړې چې له ډلې افغانستان کلاسیک لوبغاړی حشمت الله شهیدي، نورعلي زدران، منیر احمد کاکړ، ځوان نجات مسعود او ځینې نور حقداره لوبغاړي له دغې سیریز څخه په کور پاتې شوي وو. نورعلي زدران د افغانستان هغه لوبغاړی دی چې په شپږیزه لیګ کې تر ټولو ډېرې منډې وکړې. ورسره ځوان نجات مسعود بیا د توپ اچوونکو په ډله کې تر ټولو ډېر لوبغاړي وسوځول او حشمت الله شهیدي بیا هغه لوبغاړی و چې په تیر 2019 کال نړیوال جام کې 3 نیمه سلیزې د سختو توپ اچوونکو پر وړاندې ووهلې، خو بیا هم د ناسم مدیریت له کبله په کور کې پاتې شو. خو د دوی په ځواب کې د افغانستان د غوروي کمیټه داسې دلیلونه وړاندې کوي چې دوی ګواکې د هر فارمټ لپاره بېلابېل لوبغاړي د کارکردګیو په اساس او کنډیشن مطابق انتخاب کړي دي، خو په حقیقت کې د هغو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی چې نه وړتیا او نه هم استعداد د ملي لوبډلې لري، بلکې د ملګرتیا په اساس راغلي دي. محمد نبی، رشید خان او اصغر افغان ورسره یې د ډلې په تیر نړیوال جام کې هم د ګلبدین په لوبډلمشرۍ لوبې نه کولې، بلکې په روغ لاس د سیالیو په بایللو کې مهم رول لوبولی و چې په نتیجه کې یوازې افغانستان نوم ته زیان واوښت. خو د نړیوال جام وروسته بیا هم کرکټ مافیا ګلبدین نایب له لوبډلمشرۍ وغورځاوه او پر ځای رشید خان وټاکه چې په دې سره د ملي لوبډلې حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د کرکټ ملي لوبډله له بد حالت څخه د ژغورلو په برخه کې د کرکټ بورډ مشر فرهان یوسفزي او اجرایه رئیس لطف الله ستانکزي هم پاتې راغلي دي. ویل کېږي چې دواړه د تجربه ناکو لوبغاړو د فشار لاندې دي او له ویرې پټه خوله ناست دي او په کرکټ بورډ کې د دې قوي مافیا مهم غړي هم شمیرل کېږي.